زه مړ شوم. لومړۍ برخه. زما د ماشومتوب دوره په نادانۍ کې تېره شوه. کله چې بلوغ ته ورسېدم نو د خپلو مشرانو په رنګ ما هم دنیا پسې منډې وهل پیل کړل. زما غرض یوازې له شتمنۍ دولت سره و، هغه که په حلاله توګه وګټل شي او که په حرامه. د سود راکړې ورکړې، د کرکټ په لوبو باندې شرطونو، پرایز بانډونو، لاټرۍ او د رشوت ګټې راڅخه میلیونر جوړ کړ. دومره شتمني دولت مې راټول کړ چې ما ته یې اندازه لګول ګران و. هر ډول پیشن به زما په کور کې و، ډیک، تلویزیون، وی سی آر، ډیر فلمونه، ډیش، بلکې هیڅ داسې نحوست به نه و چې زما په کور کې به نه و. د شپې لخوا زموږ دا معمول و چې د کورنۍ سره به مو هره شپه یو فلم کتی، او کله به چې زموږ کور ته کوم میلمه راغی نو وړکې لور ته به مې نعرې کړې چې بچی ته د دغه تره ته لږ ډانس نڅا وکړه. نور ماشومان مې هم د ډرامو او فلمي ستورو په اکټونو کې ډیر ماهر ول، او کله به چې هغوی کوم ښه ډایلاګ یاد کړ او یا به یې په ښه اواز کومه سندره وویله نو هغوی به بیا زما له لورې د هدیې په ورکړه ونازول شول. زما د کور په دروازه لیکل شوي وه هذا من فضل ربي. اکثره به مې په ذهن کې راتلل شیطان به زما په اړه څه فکر کوي چې د شتمنۍ ټولولو هره طریقه یې زما څخه یاده کړه. بیا مې په هغه شتمنۍ دغه عالیشان کور جوړ کړ او بیا دومره بې وفا شو چې پر هغه یې ولیکل هذا من فضل ربي. له انتظامیه سره زما ښې اړیکې وې نو ځکه به ماته چا څه نه شو ویلی. د ښار په یو څو شریفانو کې به زما شمېره کېده. په دغه دومره ډېره شتمنۍ کې به ما په خپل ټول عمر کې هم د حج او عمرې سعادت حاصل نه شو کړی، خو اکثره خلکو به زه د حاجي صاحب په نوم مخاطب کولم. زما په کور کې به همیش د خلکو راټولېدل و، په تیز اواز یو بل ته ښکنځل کول خو یو معمولي خبره وه، او له دغه شور څخه درست ګاونډ هم په تنګ راغلی و. خصوصا په ګاونډ کې به څوک بیمار و، هغه به بیا ډیر ځورېده، خو چا به هم زما خلاف د خبرې کولو جرأت نشو کولی. د کلي جومات ته به زما تلل راتلل یوازې د اختر په ورځ. زه به د دنیا په خبرو کې هیڅ هم نه ستړی کېدم. زما ژبه د قینچي په شان چلېده، مګر له بده مرغه زما ژبه د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د ذکر لپاره بیخي ګونګۍ وه. او کله کله به مې چې کوم د ژیرې والا سره مخ شوه نو نه پوهېږم چې په طبیعت به مې څه چل وشو. ښه بحث به مې ورسره وکړ او زما خبرو کې به دغه رنګ دلایل ول. لمونځ صوفي صاحب دا خو د اوسګارو خلکو کار دی، اوس خو لا ډېر عمر پاتې دی، اوس مې لا پښې کار کوي، او چې کله مې پښې کار پرېږدي نو بیا به د جماعت او د تسبیح لپاره پاتې شم. روژه خو هغه خلک نیسي چا سره چې د خوراک لپاره هیڅ هم نه وي پاتې شو. موږ خو خوراکي او چښونکي خلک یو، موږ یې ولې ونیسو؟ زکات دا خو د ټیکس یو رنګ ډول ده کوم چې زموږ د مخکې څخه حکومت ته ورکوو. ژیره حضرت صاحب دا له د ژیرې پرېښودلو کم عمر ده، ولې د واده په مارکیټ کې زما ریټ خرابوي؟ اوس ځان ته کاکاجي او باباجي ویل نه غواړم. پرده خو د زړه وي، ستاسو خو په خپلو نیتونو کې خرابوالی دی. صدقه که خدای خپله غوښتل نو غریبانو باندې به یې خپله خوړلې وه، چاته چې خدای نه ورکوي هغوی ته یې موږ څنګه ورکړو؟ آخرت پرېږده مړه، دا ټول د مولیانو جوړ شوي خبرې دي، هسې ټول ډارېږي. هغه ځای لا چا لیدلی دی، تاسو ترې ډارېږئ؟ هو که داسې کوم چیز هم وي نو دلته زموږ سره ډېر چیزونه دي او هلته به هم وي، او زه چیرې یوازې مړه کېږم زما سره به ډېر خلک هم مري، نو چیرته چې دا دومره ډېر خلک وي هلته به زه هم لاړ شم. ټول د 4 ورځو ژوندون دی په ښه عیاشي کې تېر کړئ. وخت په قلاره تېرېده او ورسره زما لاپرواهي هم زیاتېدله. ناڅاپه یوه ورځ زما د وجود یوې برخې خپل کار پرېښود. د لومړۍ برخې پای. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول